سیاسي شرک دا معنا یو سړی دا دعوا نه کوي چې د ځمکه او اسمان ما پیدا کړی او د دې زمانه چې څومره فرعونیان دي چې هغه د امریکې باچایان دي یا د نورو ملکونو، نو هغوی خدا نه وایي چې د ځمکه او اسمان موږ پیدا کړی، هغوی خلکو ته وایي چې زمونږ قوانین به منې، زمونږ د اصولو لاندې به ژوند تېروې. که دا دې ونه کړ اقتصادي پابندي در باندې لګوو او دارنګې ستاسو په ملک حمله کوو، موږ یو کېږو ستاسو په خلاف ودرېږو، دې ته وایي سیاسي شرک. زمونږ قانون به په خپل وطن کې عملي کوي، اسلام به نه حاکم کوي، اسلامي نظام آواز به نه کوي. یهودیانو باندې بخت نصر حمله کړو، نبوکت نظر ورته وایي او بخت نصر ورته وایي. بخت نصر چې کله په یهودیانو حمله وکړه په فلسطین کې 12 لاکه آبادي و د یهودیانو، 6 لاکه خلک ټول ووژل، 6 لاکه یهودیان ژوندي ونیول او د وضو او د ګډو په شان ته ځان سره کړل او عراق ته یې راوستل. بخت نصر د بابل باچا و د عراق پخوانی نوم بابل، لکه د افغانستان پخوانی نوم آریانا و بیا وروسته خراسان شو، بیا وروسته افغانستان شو، نو د عراق هم اولنی نوم بابل. نو دا 12 لاکه چې ښځې او ماشومانو دا یې ژوندي راوستل عراق ته د بندیانو په طریقه باندې. نو دوی په د عراق کې بیا اوسېدل دغه یهودیان او ځوانان او جنګجو خلک هغه ټول مړه کړل. بیت المقدس او یروشلم چې ورته وایي دا د خاورو سره خاورک 2 خښتې پکې روغې پاتې نشي، ټول کورونه سره د چتونو پرېوتل، لوی جنگ پرې راغلی. نو دې وخت کې عزیر علیه السلام په دغه علاقه تېرېده چې دا علاقه یې ولیدله، ویې فرمایل چې الله به څنګه دا کلی را ژوندی کړي او دلته خو یو سا والا کس نشته، ټول دا چتونه په ځمکه پراته دي، دیوالونه ړنګ شوي دي، کلی د خاورو سره خاورې شوی دی، نو دا کلی به څنګه آباد شي بیا؟ الله رب العزت په دې وخت کې عزیر علیه السلام نه سا واغستو. عزیر علیه السلام 100 کاله الله پاک مړ وساتلو. 100 کاله بعد چې عزیر علیه السلام را ژوندی شو، الله ته نه پوښتنه وکړه، الله ژوندی که بیا ته نه پوښتنه وکړه کم لبثته؟ عزیر علیه السلام ورته ویل چې یو ورځ یا نیمه ورځ به دلته ومنودوم. نو الله ورته وفرمایل نه بلکې 100 کاله دې تېر شوي، د خوراک ته دې وګوره، دارنګې د حمار او د سورلي ته دې وګوره. 100 کاله بعد چې کله دا را ژوندی شو راغی یهودیانو خواته عراق ته. عراق کې د ده نه مخکې یو بل پیغمبر راغلی و، یسع علیه السلام، قرآن کې د هغې نوم راځي یسع علیه السلام. هغه په عراق کې د یهودیانو ته دعوت وکړ چې ای یهودیانو تاسو بیرته لاړ شئ فلسطین ته او فلسطین تاسو آباد کړئ او ستاسو مسیحا را روان دی. مسیحا عیسی علیه السلام ته وایي، مسیحا را روان دی او هغه به په ټوله دنیا باندې بادشاهي کوي. تاسو لاړ شئ او هغه ته انتظار وکړئ، هغه را روان دی او هغه په فلسطین کې الله را لیږي او د هغې بادشاهي به په ټوله دنیا باندې او د عیسی علیه السلام بادشاهي به په ټوله دنیا باندې راځي. هغه وخت کې عیسی علیه السلام ورته د بني اسرائیلو ته دا وویل. بخت نصر چې کله په فلسطینیانو حمله کړې و دا د عیسی علیه السلام د پیدایش نه 580 کاله مخکې و. نو دوی تقریبا 100 کاله دوی دلته تیر کړي وو. په دې 100 کاله کې عزیر علیه السلام نه مخکې عیسی علیه السلام دعوت دوی ونه منلو. ولې؟ ځکه چې هلته عراق کې د دجلې سیند و د فرات سیند و، دوی هلته آباد شوي وو، هلته کورونه وو، هلته پټي وو، شیان وو. نو د دوی زړه نه کېده چې فلسطین بیا عراق بیا پرېږدي او لاړ شي فلسطین ته. نو په دې کې دا عیسی علیه السلام ځینې روایاتو مطابق دا دوی شهید کړ. چې شهید یې کړ نو تقریبا 140 کاله تیر شو د فلسطین نه وتلو نه وروسته د دوی په عراق کې 140 کاله تیر شو. دې وخت کې
کې خورس په نوم باندې د ایران باچا چې په قرآن کریم کې په سورت کهف کې ذوالقرنین نوم راغلی. ذوالقرنین حمله وکړه په بابل ښار باندې په عراق باندې. عراق یې ونیو. فلسطینیانو ته وویل چې تاسو دلته ولې پراته، ځئ لاړ شئ خپل وطن او علاقې ته. نو دې وخت کې عزیر علیه السلام هم 100 کاله بعد راغلی او دلته په دوی کې دعوت کړی و چې ای خلکو توبه وباسئ، تاسو باندې چې کوم عذاب راغلی، بخت نصر په تاسو مسلط شوی و، تاسو ځوانان یې ووژل او تاسو یې بندیان ونیولې. دا ټول د الله عذابونه دي چې په دې د بخت نصر په شکل کې الله په تاسو مسلط کړ. تاسو د الله دین پریښی، د الله کتاب مو پریښی، وحی او معنویت هم پریښی. نو دې وخت کې یهودیانو کې هم څه ناڅه دینداري پیدا شوی و. بېرته یهودیان لاړل بیت المقدس ته او دوی د سلیمان علیه السلام هغه جومات چې سلیمان علیه السلام کوم هیکل او معبد جوړ کړی و هغه د بخت نصر وران کړی و. دوی بېرته 115 کاله بعد هغه بېرته بیا آباد کړ. نو بیا تقریبا په عیسی علیه السلام پیدایش نه 80 کاله بعد بیا د روم یو جنرالو ټایټس په نوم باندې هغه بیا یا ناینس په نوم باندې هغه بیا راغی او حمله وکړه. بیا یې دویم ځل د سلیمان علیه السلام هغه معبد وران کړ. نو تقریبا اوس 2000 کاله کېږي چې د سلیمان علیه السلام معبد وران پروت دی. هر یهودي په زړه کې اور بل دی چې څنګه زمونږ د سلیمان علیه السلام معبد وران پروت دی او موږ هغه آباد کړی نه دی. د مسلمانانو بیت الله ښایسته جوړ دی، د هغوی حرم ښایسته جوړ دی، خو زمونږ مسجد چې دی هغه وران دی. نو دوی نقشې هم تیار کړي دي، ټول پروګرام برابر دی چې څنګه دوی دا معبد اوس دا مسجد اقصی ونړیږي او دې سره پخوا کې چې کوم معبد سلیماني و دوی بیرته دا معبد جوړ کړي. د هغې ټول پلانونه روان دي او دې باره کې ما تاسو ته ویلي وو چې هلته تابوت سکینه هم همالته پروت دی او دارنګې یهودیانو چې کوم علما و هغوی هم همالته مړه پراته کله چې بخت نصر پرې حمله کړی و. هماغه وخت نه د رومي د جنرال د وخت نه نو دا معبد اوس وران پروت دی. اوس راتلونکي کې دوی دا اراده لري چې دا معبد آباد کړي.